السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. زما څخه ډیرو مسلمانانو ورونو دا غوښتنه کړې وه چې زه دوی ته د یو ویډیو له لارې صلات التسبیح لمونځ تشریح کړم چې دوی دغه صلات التسبیح لمونځ عملي کړي، خصوصا د دې روژې مبارکې په میاشتو شپو ورځو کې دا لمونځ ډیر ثوابونه لري. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دغه لمونځ په خپل اکاتو وروښوی او ورته ویل چې هره ورځ دا لمونځ وکړه، که هره ورځ نه یې په هفته کې یو ځل وکړه، او که په هفته کې نسې کولی په میاشت کې یو وارې وکړه، که په میاشت کې نسې کولی په کال کې یو وارې وکړه، او که په کال کې نسې کولی په ټول عمر کې یو وارې وکړه. په دغه لمانځه سره الله تعالی جل وعلا شانه د مسلمان غټ او کوچني ګناهونه، پټ او ښکاره ګناهونه وررژوي. نو الله تعالی جل وعلا شانه دې موږ ته ټولو توفیق دې الله تعالی راکړي چې دغه لمونځ وکړو. خصوصا دغه نن د 20 شپه هم ده او ډیر مسلمانان به دعاګانې کوي، ډول ډول عبادات وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې همیشه موږ داسې عبادات وکړو او د الله جل وعلا شانه ولوري ته متوجه اوسېږو. او پر دغه د لمانځه د طریقې په بیانولو باندې چې الله تعالی جل وعلا شانه ماته څونه اجر او ثواب راکړي، او زه الله تعالی ته امید د ثوابونه لرم. هغه ثوابونه ما د قاري او نصاب او زوی او شهید زوی ته بخښلي دي. الله جل وعلا شانه دې د درجې ور بلندي کې الله تعالی جل وعلا شانه دې و فامیل کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي. تاسو هم دعاګانې ورته وکړئ، خصوصا هغه ټول مسلمانان چې په دغه میاشت کې وفات شوي دي. الله تعالی جل وعلا شانه دې جنت ځای کې او الله تعالی دې و فامیل کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي. اوس به راسو خپل موضوع ته. صلات التسبیح معنا یې څه شته؟ صلات خو نو لمانځه ته ویل کېږي، تسبیح ځکه دا صلات تسبیح د لمانځه ته صلات تسبیح وایي چې په دې لمانځه کې 300 واره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه کلمه 300 ځله پکې ویل کېږي. نو ځکه و دې لمانځه ته صلات تسبیح وایي، هغه لمونځ چې دغه تسبیحات 300 ځله پکې ویل کېږي. دا یې معنا سوله او فضیلت یې خورا ډېر دغه مخکې بیان کړي. رکعتونه یې څو دي؟ علما د اسانتیاو له مخې دغه د صلات تسبیح لمونځ یې 2 رقم ویشلی دي. 2 رکعات هم کولی شي او 4 رکعات هم په یو سلام کولی شي. که یو چاته ګرانېدي هلته وروسته پرې زه په طریقه کې درته یم که 2 رکعاته نیت وکړي، که د شپې د خوا کوي وایي 2 رکعاته نیت وکړي، 2 رکعاته چې یې وارې وکړي سلام یې وګرځوي، 2 رکعاته چې بیا وکړي. او که د ورځې په طرف کې کوي نو چې 4 سره رکعاته په یوه سلام سره وکړي. هغه طریقه کې بیا انشاءالله الرحمن زه درته تشریح کوم. طریقه د دې صلات تسبیح لمانځه دا رقم ده چې نیت یې د 4 رکعاتو وتړي یا د 2 رکعاتو نیت وتړي. یو وارې به دا د 4 رکعاتو طریقه درته وښیم، که داسې نورو کسانو مخکې کړي دا به ورته یو وار تکراریم شي. 4 رکعاته نیت چې وتړي د صلات تسبیح د نفل لمانځه، نیت یې دا رقم دی چې زه په د حاضر وخت که هغه هر وخت وي، که د ورځې که د شپې، خو د مکروه وختو څخه علاوه د لمر ختلو په وخت کې یې نه کوي، د لمر لوېدلو په وخت کې یې نه کوي، چې لمر د اسمان په مابینځ ولاړي هغه وخت یې نه کوي، د مازدیګر تر لمانځه وروسته فرض وروسته دې نه کوي، او د سهار تر فرض وروسته یې نه کوي. دا 5 مکروه وختونه دي. دا 5 مکروه وختو څخه علاوه بل هر وخت یې کوي. هغه حاضر وخت یاد کړي چې په دغه حاضر وخت باندې 4 رکعاته صلات تسبیح نفل زه د الله د رضا لپاره کوم. الله اکبر چې الله اکبر یې ووایه، سبحانک اللهم وایي، ثنا وایي، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک. چې سبحانک اللهم یې وویله 15 واره به بره کلمه دغه کلمه ووایي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 ځله دا ګوتې چې داسې چاته لاسونه نیولي، دا ګوتې چې داسې کاږي او خپل ځان ته دغه حساب معلوموي. 15 واره چې ته سبحانک اللهم وروسته دا تسبیح وویله، بیا دې چې شو وایي تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي، بیا دې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. دریم قدم کې چې الحمدلله ووایي پسې، بیا دې د الحمدلله وروسته چې هر صورت ده او هغه صورت پسې وایي. د الحمدلله او د صورت وروسته بیا څو وارې ویل کېږي؟ 10 وارې. 10 واره بیا دا ویل کېږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. کله چې د الحمدلله او د صورت وروسته دا 10 وارې وویله، بیا ځي رکوع ته. په رکوع کې سبحان ربي العظیم 3 واره وایي. در سبحان ربي العظیم ویلو وروسته بیا 10 واره دا کلمه وایي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 واره په رکوع کې وایي.
چې د رکوع سره پورته سو دې ته قومه وایي چې د رکوع سره پورته سو جګ ودرېدی لاسونه به ایله نیولي چې به وایي بیا به دې ته قومه وایي چې د رکوع سره پورته سو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ویله چې ودرېدی لاسونه یې ایله ونیول نو بیا به چې وایي په دغه ولاړه کې دې ته قومه وایي په دا قومه په دا ولاړه کې بیا لس وارې وایي او بیا چې لس وارې په دا قومه کې پوره کړله بیا چیرې ځي سجدې ته ځي الله اکبر به وایي ولاړ بسې سجدې ته په سجده کې به درې واره سبحان ربي الاعلى وایي بیا به در درو واره سبحان ربي الاعلى وروسته بیا لس واره دا کلمه وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې کله د سجدې څخه د اولې سجدې څخه راپورته د اتحیات په رقم کښېنستئ لاسونه دې پر ورونو باندې کښېږدي چې کښېنستئ دې ته جلسه وایي جلسه د دوو سجدو په مابینځ کې چې دا کښېني دې ته جلسه وایي په دغه جلسه کې چې دی کښېنستئ بیا به لس واره دغه کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې لس وارې پوره کړله بیا دې دوهمې سجدې ته ولاړ شئ په دوهمه سجده کې به بیا سبحان رب الاعلى درې ځله ووایي در درې ځلو سبحان رب الاعلى ویلو وروسته به بیا لس واره دغه کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ټوټل په هر رکعت کې 15 ځله ویل کېږي یعنی په هر رکعت کې د صلات تسبیح که څلور رکعت وو د څلور رکعت نه چې کړي وو په اول رکعت کې 15 ځله باید پوره کړي دا کلمه په دوهم رکعت کې 15 ځله په دریم رکعت کې 15 ځله او په څلورم رکعت کې 15 ځله بیا به حساب وکړو ګوره 15 ځله ته سبحانك اللهم وروسته ویل کېږي او لس ځله ته ګوره در اعوذ بالله او در بسم الله وروسته شی نه ویل کېږي بیا چې الحمدلله او سورت ویل بیا لس ویل کېږي لس او 15 دا 25 او بیا په رکوع کې لس وارې ویل کېږي دا یې 15 بیا چې د رکوع سره پورته سي دا قومه چې دا ولاړې چې د رکوع سره پورته سو سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اول بیا لس ځله ویل کېږي دا څو دا یې 15 بیا چې اولې سجدې ته ولاړې لس وارې پکې ویل کېږي دا څو دا یې 15 او بیا چې د سجدې سره پورته سولې دا دوه سجدو په مابینځ کې دا جلسه ناسته چې ده دغه ناسته کې هم بیا لس وارې ویل کېږي دا یې 15 بیا په اخیره سجده په دوامه سجده کې لاس وارول کېږي دا یې 15 د دوو سجدو په مابینځ کې د یوې سجدې سره پورته سولې الله اکبر د چې به دوهمې سجدې ته نه ځي لس واره به وایي دغه جلسه ده په جلسه کې هم ویل کېږي نو په هر رکعت کې 15 ځله دغه تسبیح ویل کېږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر که چیرې یو چا ته د څلور رکعاتو ته ګرانېدلی حساب وسود کېدی د دوو رکعاتو نه چې وکړي په اول رکعت کې چې سبحانك اللهم ویل 15 واره چې دغه ووایي بیا چې اعوذ بالله وایي بسم الله چې وایي بیا چې در الحمدلله او سورت وروسته الحمدلله او سورت وایي د الحمدلله او سورت وروسته چې بیا لس واره دا کلمه وایي بیا چې په رکوع کې لس واره د رکوع وایي کلمه وایي د رکوع چې راپورته سو په دا قومه کې د رکوع چې راپورته سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اول بیا چې په دا قومه کې لس واره وایي په اوله سجده کې لس واره په د دوه سجدو په مابینځ کې چې دا ناسه ده په دا جلسه کې دی وایي دا دې ته جلسه وایي دا سجده چې راپورته سولې کښېنستلې دا جلسه ده بیا چې دوهمې سجدې ته ځي د دوو سجدو په مابینځ کې چې دا ناسه ده دلته هم لس وارې ویل کېږي او په دوهمه سجده کې لس واره چې دا 15 په یوه رکعت کې پوره کړل دوهم رکعت چې ولاړ سو په دوهم رکعت کې ثنا نه ویل کېږي په دوهم رکعت کې سبحانك اللهم نه ویل کېږي په دوهم رکعت کې به 15 واره کلمه وایي بلا او په دوهم رکعت کې به د چیسه شروع کی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 واره به وایي بیا به اعوذ بالله او بسم الله وایي بیا به الحمدلله او سورت وایي بیا به لس واره دا دغه وایي لس واره به تسبیح کلمه وایي په رکوع کې به هم داسې بیا د رکوع چې راپورته سو بیا په ولاړه کې دا لس واره وایي بیا په سجده کې لس واره بیا د دوه سجدو په مابینځ کې لس واره بیا په دوهمه سجده کې لس واره په دوهم رکعت کې 15 پر رسوله دی کولای چې اتحیات پر وای سلام یو ګرځوي دا دوه رکعات بیا چې ولای ته دوه رکعات جلانت وکي هغه دوه رکعات جمع په دغه ترتیب وکي یعنی که دوه رکعات په دوه رکعات جلا کې دوه جلا امسیدي او که څلور سره په یو سلام کې په دغه طریقه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته